دا په خوست ښار کې د ازادۍ په نوم هغه تفریحي غونډۍ ده چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر ځوانان ورته راځي. یاده غونډۍ چې خوست ښار د شمال لویدیځ لوري ته پرته ده، د دغه ولایت زیات شمېر سیلانیان ورته د تفریح لپاره راځي. سیلانیان وایي چې د ډاډمن امنیت په رامنځته کېدو سره یادې تفریحي سیمې ته بیروبار زیات شوی. او ښکلې منظره ده او زیات لیدونکي راځي دغې منظرې ته. بالخصوص د جمعې په ورځ دلته زیات مینوال لري دغه تپه. دغه تپه په موجوده وخت کې ښکلې هم جوړه شوې ده، خو یو بعض نیمګړتیاوې لري، لکه د سړکونو پخوالی که چېرته ښه سړکونه ولري نو کومې ستونزې چې لري دا به حل شي. او هغه څوک چې د لرې سیمو نه راځي دوی به کولی شي چې په اسانۍ سره راشي. دلته خلک ډېر راځي د میلې لپاره، د دمې لپاره او د شکر لپاره راځي. نو موږ غوښتنه دا ده چې د دې څخه یوه خاصه تنوع وکړو. هممهاله سیلانیان له مسؤلو چارواکو غوښتنه کوي څو د یادې غونډۍ سرسبزۍ لپاره لا زیات کار وکړي. چې داخلي سیلانیان ولري، ترڅنګ باید بهرني سیلانیان هم ولري. اوس میاشتې چې لرو اطرافي ساحو څخه دلته رسیدګي یو څه سخته ده، تر څو د جذب قوه زیاته شي او هغوی دلته په وخت باندې راسي او دلته نږدې د طبیعت څخه خوند واخلي او بالاخره تر څو د دې غونډۍ عاید خوست او د خوست ښار یا اړوندو ادارو ته وچنځي. سړکونه خراب دي، دا نه ده چې موږ د سړکونه پاخه کړي، یو د سیوري لپاره ځای جوړ کړي، ګلدانونه جوړ کړي. مناسب ځای دی، ښایسته ځای دی، خوست ته موقعیت لري. بل خوا بیا د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د یادې غونډۍ د زرغونتیا او رغښت لپاره هڅه کوي او راتلونکي کې به د منظم پلان له مخې ورباندې کار وکړي. هغه کې زرګونه نیالګي کېنول شول، نو نیالګیو ترڅنګ د غونډۍ شنه شوله، نو خلکو ډېره هڅه وکړه چې دې ته تفریح لپاره لاړ شي. نو انشاءالله موږ خپله هڅه کوو تر څو چې دا غونډۍ شنه کړو، یو غونډۍ نه بلکې ټول خوست ته یعنې خدمات وکړو، سرسبزي کړو. خوست ښار کې دغه غونډۍ چې د وروستیو کلونو کې د خوست ښاروالۍ ترڅنګ ځوانانو له لوري د زرغون خوست تر نامه لاندې کمپاین په ترڅ کې په زیات شمېر نوي نیالګي کینول شوي. په دې وروستیو کې ورته د ښار ور اخوا له بېلابېلو سیمو د خلکو راتګ ډېر شوی.